الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. زما محترم ورونو ډیر کله چې یو انسان ګناهونه کوي خو الله سبحانه وتعالى دته ډایرک عذاب نه ورکوي، الله انسان ته مهلت ورکوي او انسان ته چې صبر کوي. نو دا فکر مه کوه چې ته ګناهونه کوي او تا ته چې عذاب نه میلاوي. کله کله چې دا وروسته کیږي د عذاب او د الله سبحانه وتعالى رانیول چې دا ناڅاپي او ان بطش ربک لشدید، او کله چې الله انسان راونیسي نو هغه ډېر سختۍ سره رانیسي. نو دا فکر کله هم مه کوه. او انسان کله کله نه پوهېږي خو دا د الله سبحانه وتعالى په عذاب کې اختی. ځکه یو بني اسرائیل یو عالم چې دی هغه الله سبحانه وتعالى ته شکایت وکړ، وایي ای ربه زه ستا ګناهونه کومه، معصیت کومه، ستا نافرماني کومه، لیکن ته ماته جزا نه راکړې، ماته عذاب نه راکړې د مقابله کې. نو الله سبحانه وتعالى د بني اسرائیل یو رسول ته یو نبي ته وحی وکړه او ته ویې فرمایل چې ته نه پوهېږي چې تا ته ما څومره عذاب درکړی دی. آیا ستا د عبادت نه خوند نه دی ختم شوی؟ حلاوت او اطمینان نه دی ختم شوی؟ آیا ته چې دی عبادت کې او دا یو قسمه بوج دی تا باندې، نو دا د عبادت نه خوند او د عبادت نه اطمینان او سکون دا غسل دا لوی عذاب دی محترمو، چې کله ته عبادت کې لیکن تا نه خوند نه درکوي. نو کله کله یو انسان د الله سبحانه وتعالى په معصیت کې اختی خو دا نه پوهېږي چې ما ته عذاب راکولی کېږي که نه راکولی کېږي. نو مختلفو طریقو سره الله سبحانه وتعالى بنده ته عذاب ورکوي. که یو انسان ته توفیق نه میلاویږي د نیکو اعمالو، نو دا څومره لوی عذاب کې اختری ده. دا نه پوهېږي چې د دې نه الله سبحانه وتعالى خوشحاله نه دی، راضي نه دی، ځکه د نیکو اعمالو توفیق نه ورکوي. او کله چې یو انسان ته د نیکو اعمالو توفیق میلاوېده نو پوه شه چې دې نه الله سبحانه وتعالى رضا او خوشحاله دی. والله سبحانه وتعالى عادت دا دی چې هغه ډایرک انسان نه رانیسي، انسان ته مهلت ورکوي. نو دا به دې معنا نه دی چې د ګناهونه کوي او ته کامیابي او ته رانیولی کېږي نه. الله سبحانه وتعالى انسان چې دی ناڅاپه رانیسي او د الله رانیول ډېر سخت دی. الله سبحانه وتعالى دې موږ د الله د رانیولو نه وساتي.